بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العظیم. ډیرو ښاغلو او ډیرو درنو مېلمنو موږ تاسو ټولو ته د یوسفزو منډړو په دې تاریخي خاوره صوابۍ کې د نړیوالې پښتو ټولنې له لخوا او د ټولو ارګنایزر د ټولو مشرانو طرف نه ښاغلو ټولو مېلمنو ته خدایي خدمتګارو ته شاه زلمو ته تاسو ټولو ته یو تود هرکلی وایو. ستاسو د راتلو یو جهان مننه. نننۍ غونډه د فخر افغان ایوارډ غونډه هم ده او د نړیوالې پښتو ټولنې د شل کلن ژوند د هغې جشن هم دی. د دغې پروګرام کله هم چې موږ پروګرامونه شروع کوو نو د هغې پروګرام مشر میلمه او صدارت دغه لومبې پیل او دغه زموږ روایات دي. نننۍ پروګرام موږ هغه شخصیت له دغه فخر افغان ایوارډ ورکوو کم شخصیت چې په حقیقي معنو کې باچاخانې دی، کم شخصیت چې په حقیقي معنو کې د ولس دی، کم شخصیت چې خپل ژوند که دا 50 کاله موږ د هغه وګورو نو دا ولس ته وقف کړی دی. نو نننۍ پروګرام د سلیم خان لالا پروګرام دی او د دې پروګرام صدارت به زمونږ د پښتو ژبې د پښتو ادب زمونږ یو داسې مشر چې موږ دنیا ته خولی شو چې موږ سره داسې مشران شته، موږ سره داسې پوهه خلک شته. د نننۍ غونډې صدارت دا به د پښتنو د پښتو ژبې قامي شاعر زمونږ قامي شاعر او د هیڅ تعارف محتاج نه دی، هیڅ ته چاته مه وایه، ما ټوله دنیا پیژني، زه خپله عنوان خپله مضمون یمه، پښتون یمه، خاورې به مې وایي چې پښتون یمه پښتون یمه پښتون یمه. د نننۍ غونډې صدارت د پښتنو قامي شاعر رحمت شاه سایل صاحب به کوي. او نن چونکې د باچاخانیانو ورځ ده نو د دې مشر میلمه دا انسان هم صرف او صرف د ولس دی، خپل ژوند مکمل ولسي کړی دی، د هر قسم پروتوکول نه دا انسان راوتی دی. تاسو د ده ټول ژوند وګورئ. د نننۍ غونډې مشر میلمه مشر بابک صاحب کریم بابک صاحب ډیر زیات زما لپاره د ویاړ خبره ده چې دومره زبردست خدایي خدمتګار راغلی، دونه لوی لوی خلک راغلی دی، د هغوی تعارف به کوو، د هغوی به درناوي ورکوو. دلته کې ډیر پوهان راغلي دي، شاعران راغلي دي، ادیبان راغلي دي، سیاسي وګړي راغلي دي، د مختلف ګوندونو مشران راغلي دي. دا ټول ولې راغلي دي؟ ځکه چې موږ په پښتو باندې ټول شریک یو. موږ پښتو صرف وایو نه، موږ دا دعوه لرو چې موږ پښتو کوو او دغې خبرې له دا مشران راغلي دي. زه ستاسو ډیر وخت نه اخلم خو لومبې سر کې یو څو منټه د نړیوالې پښتو ټولنې په دغه شل کلن چې کوم د دې سفر په هغې باندې یو څو منټه ستاسو اخلم او د دې نه بعد به بیا او په سلیم لالا باندې خبرې نشم کولی. لالا باندې خبرې کول ډیر ګران کار دی، هغې لپاره موږ مشران راغوښتي دي. سلیم لالا ته به هغې نن د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او زه تاسو ته د نړیوالې پښتو ټولنې چې نړیواله پښتو ټولنه څه ده. نړیواله پښتو ټولنه په کال 2004 کې په اسلام آباد کې ځوانان راغونډ شو. هغوی ویل چې د پښتو د ادب د ودې دپاره، د پښتنو د کلتور د پرمختګ دپاره او د پښتون وطن د تاریخ د سیلګرۍ د څیړنې دپاره موږ به خپلې هڅې کوو او دغې هڅو له به د نړیوالې پښتو ټولنې نوم ورکو. دا ټولنه د دې بانی چې هغه یو داسې ځوان و
چې هغه د نن نه 20 کاله مخکې داسې وټساپ داسې ځونه نو هغه په MSN باندې یو ګروپ جوړ کړی پښتون سفیر الله خټک صاحب او هغه سره ما رابطه وکړه چې خټک صاحب دا تاسو څه کول غواړئ؟ هغه زه پوه کړم چې د مورنو ژبو اهمیت ما ته د بنګال د ځوانانو کیسه وکړه او هغه په یې باندې ډېر کار کړی نو موږ له دعوت راکړه چې تاسو راشئ. هغه سره موږ مختلف ملګري موږ لړو او یې یو زموږ مشر په دې تالار کې ناست دی ډاکټر غلام صمد صاحب منګه او نور داسې ملګري وو د هغوی نومونه مخلم چې ریکارډ راشي کامران حیدر صاحب دا د اردو فیډرل یونیورسټۍ و دغه شان د محمد علي جناح یونیورسټۍ موږ سره یو ملګری چې اوس کیپټل یونیورسټي ده د کامسیټ یونیورسټۍ ملګری و دا ټول ملګري موږ ډاکټر د سفیر الله خټک صاحب سره ملاو شو. هغه موږ ته ډېر یو ویژن راکړه د مورنو ژبو حوالې سره یو ډېر ښې خبرې د هغه ډېر ښه ریسرچ و په دې باندې. نو بیا موږ ووایو چې حقیقت دا دی چې په دې پښتو باندې ټول خلک راغونډېدی شي. نو په کال 2004 کې په اسلام آباد کې او نن هغې نه دي راغلي خو موږ ورته د هغې نوم به خامخا اخلو د خانزاده اسفندیار خټک د هغې والد صاحب چې حیات دی خانزاده انیس خټک صاحب د هغې په کور کې په I10 کې دغه ټولنه جوړه شوه او د دغې ټولنې مرکزي چیرمین کامران حیدر صاحب چې د نوخار دی او د خدایي خدمتګارانو کورنۍ سره دی هغې لومبې چیرمین وټاکلی شو او زه لومبې مرکزي صدر وټاکلم او دغه شان جوینټ سیکرټري او نور داسې مشران او زمونږ لومبې دا نورالامین صاحب ته وایم چې زمونږ لومبې چې کوم سرپرستیاله دا ډاکټر کابل خان افریدي و چې دا ډېر لوی د انګریزۍ ژبې یو ډېر لوی استاد او خدای پاک دې وبخي اوس وفات شوی دی او زموږ لومبې سرپرست هغه هم یو ډېر لوی سړی و هغه هم تاسو پیژنئ هغه خو د پښتنو حوالې سره ډېر کم خلک پیژني چې رؤف خالد صاحب یو ډېر ځلنده ستوری و دا چې کوم هلکان داسې 20 کلن دي یا دي د پاسه دي هغوی به یې ډېر نه پیژني ولې چې ډېر مخکې هغه د کشمیر حوالې سره انګار وادي او دغه لاج دغه شان کړی وي خو هغه بنیادي طور د چارسدیو او محمدزیو نو رؤف خالد صاحب زمونږ لومبې سرپرست و. نو دغه ټولنه د هغه وخت نه شروع شوه او شکر الحمدلله تر دې وخته پورې راغلی ده. د دغې ټولنې چې څومره ملګري وو یو زمونږ یو مشر د هغه ذکر خامخا کول غواړم عمر دراز لالا د مردان تخبهی چې هغوی به موږ سره داسې هڅې کولې چې په دې ټولنو کې یا پروګرامونو کې ټولو نه بنیادي خبره د فنډ ریزینګ او هغه لالا مکمل ځان د هغې د هغه ټایم زموږ چیف ارګنایزر و څنګه چې د دې وخت زموږ چیف ارګنایزر زموږ خان لالا امتیاز کالو خان دی نو په هغه ټایم کې زموږ عمر دراز لالا هغه ټول دغه هڅې به کولې. نو دغه د ټولنې د دې څونه کتابونه چاپ کړي دي سی کړي دي باندې به زموږ سرپرست ډاکټر غلام صمد صاحب بیا خبره کوي خو اوس د پروګرام بیخي پیل کې موږ دا دستوره مکمل اوپن کو او موږ د پروګرام په پیل کې موږ چې کوم د نننۍ غونډې مشر دی هغوی ته دغه ایوارډ هم ورکو هغوی له نور ایوارډونه هم راغلي دي او هغوی له څه خلکو مختلف قسم پیرزونې راوړي دي. نو د پروګرام پیل څنګه چې په مخکتنو کې د کتاب او مخکتنه شروع کیږي نو موږ وایو چې د پروګرام دغه پیل موږ د سلیم لالا د ایوارډ هغوی ته دغه پیرزونې دغې وړاندې کولو دغې نه شروع کړو. زه ډېر محترم ساحل صاحب ته ډېر محترم کریم بابک صاحب ته ډېر محترم مسعود جبار صاحب ته ډېر محترم زمونږ شاه صاحب ګلزمین شاه صاحب ته زه دې ته خواست کوم چې تاسو سټیج ته راشئ او اوس تاسو په درون استقبال کې زه سلیم خان ایډوکیټ صاحب رابلم چې هغوی له لومبې زموږ مشران هغوی ته ټوپۍ په سر کړي دغه د پروګرام زمونږ پیل وی او بیا به ساحل صاحب او بابک لالا هغوی ته ایوارډ ورکوي. ستاسو په درون استقبال کې
فهیم اکبر ایډوکیټ صاحب ته خواست کوم چې ای سټیج ته راشي او اشفاق خانو سره راشي. دا د ډسټرک بار سوابیر طرف نه د هغې صدر صاحب د هغې نور وکیلان ملګري سلیم لالا ته د هغې د خدماتو په سیله کې دغه خپل د سوابیر بار کونسل له طرف نه د هغې د طرف نه دغه شیلډ دغه یو اعزازیه ده ستاسو په دروند استقبال کې. د دیار خان فاونډیشن د هغې د مشر تابر طرف نه د کرم ستار یعقوبي صاحب له طرف نه سلیم لالا ته میډل او د هغې یو سند دی دا سلیم لالا ته ستاسو په دروند استقبال. اوس شیر باچا لالا ته خواست دی چې سټیج ته راشي. شیر باچا لالا زمونږ د یو ایس ای دا زمونږ د نړیوالې پښتو ټولنې چیرمین دی. زه سلیم لالا او عزیز لالا کوي عزیز لالا د سټیج ته راشي. عزیز مانیروال صاحب د هغې ټوپې دا زمونږ چیرمین دی مونږ ورته په نړیوالې پښتو ټولنه کې هرکلی وایو او ستاسو دروند استقبال زمونږ د امریکې چیرمین شیر باچا لالا. عزیز مانیروال په لاسو باندې هغې ته موږ دغه ټوپۍ په سر کړو. لالا مبارک مو شه. فواد خان زمونږ د نړیوالې پښتو ټولنې د یو کې د برطانیې د هغې چیرمین دی او عزیز لالا ته خواست دی چې هغې ته هم ټوپۍ واچوي. ستاسو استقبال. زه د سلیم لالا د کورنۍ چې کوم مشران دي زه نثار لالا ته ارشاد خان ته او رشید لالا ته دې ته خواست کوم چې دیو سټیج ته راشي. مشر میلمه او زمونږ صدر صاحب دې ته به ټوپۍ رشید لالا او نثار لالا دی به د خپل مشر میلمه صدر صاحب ته به دې ټوپۍ چې ساحل صاحب تاسو په دروند استقبال کې او ورسره کریم بابک لالا تاسو ته خواست دی چې سټیج ته راشي. بابک لالا ته دا مشران ټول به د پښتنو دغه پکول چې رشید لالا وایي چې د سره ټوپۍ به زه لاسته کړم. را مخکې شي نثار لالا ارشاد خان تاسو زمونږ دوه میلمانو چې د ملکن راغلي دي دغه میلمنو ته عبید صاحب ته او شلمان صاحب ته دواړو ته خواست دی چې سټیج ته راشي او سلیم لالا عزیز لالا ته خواست دی چې دې ته ټوپۍ ورکړي. مکرم صبا صاحب
تاسو درې واړه جی راشئ. جاز خان او ولشیر کاکا او ایکسین سے تاسو سټیج ته رالی جي، سټیج ته راشئ جي. او نعیم خان، نعیم لالا سټیج ته راشئ. ها جي دا شپږ مشران جي زه راپاڅوم او ستاسو په درون استقبال کې زمونږ نن په دې پروګرام کې مونږ دغه خدایي خدمتګارو ته یو درناوی پیش کوو. نو زه دغه زمونږ چې کوم خدایي خدمتګار دي نومونه اخلم، دی به سټیج ته راځي او دوی ته به دا زمونږ د پارټۍ او زمونږ د مشرې دغه ملګري دي، مشران هم دي، دی به ورته دغه ټوپۍ چې زه ممتاز کاکا ته، امیر حسن کاکا ته، کامدار خان کاکا ته، خپل بابا ته او امان خان کاکا ته او خان محمد کاکا ته، دې شپږو مشرانو ته خواست کوم چې سټیج ته راشي. پوه شو. ملک اطلس خان خټک صاحب ته خواسته چې سټیج ته راشي. دا زموږ د نوخار د خدایي خدمتګارو د کورنۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ مهم غړی اطلس خټک صاحب ستاسو په درون استقبال کې. سلیم لالا به ورته ټوپۍ. روخان یوسفزي صاحب د سلیم راز بابا کتابونه سلیم لالا ته ډالۍ کوي. روخان یوسفزي صاحب ته خواسته سټیج ته راشي. اوس انور مانیروال صاحب ته او زمونږ بابای پښتو نورالامین یوسفزي صاحب ته خواسته چې سټیج ته راشي. بابا کتاب د افسانو صادر او د انور مانیروال صاحب کتاب یو ارمان دا به اوس دی مېلمنو ته ډالۍ کوي. دا صادر هغه کتاب دی چې فواد خان زمونږ چیرمین د نړیوالې پښتو ټولنې یو کې هغې چاپ کړی دی او د انور مانیروال صاحب کتاب چې د نړیوالې پښتو ټولنې سرپرست زمونږ سرپرست اعلی ډاکټر غلام صمد صاحب چاپ کړی دی. ستاسو درون استقبال. زه عبید صاحب ته خواست کوم، شلمان صاحب ته خواست کوم چې دې سټیج ته راشي، کتابونه د دې نه واخلي، د نورالامین صاحب نه، د انور مانیروال صاحب نه. عبدالعزیز خان بابا بارکه چې کوم کتاب جلال لیکلی دی د هغې نوسي راغلی دي. زه سلیم لالا ته یو ځل بیا خواست کوم چې سټیج ته راشي او سمی هغې راغلی دي، بل سمی هم سره راغلی دی، دواړه راغلي دي. دواړو دا زمونږ د خان کاکا نوسي دي. تاسو په درون استقبال کې د عبدالعزیز خان کاکا نوسي رضی دی او سلیم لالا بیا سټیج ته راشي. زه خپل بابا ته هم خواست کوم چې هغې هم راشي ځکه چې رباعي کاکا ډېر نږدې ملګری د هغې. سایل صاحب ته خواست کوم چې راشي
دا د عبدالعزیز خان بابا باندې چې کوم کتاب زموږ یو ځوان جلال لیکلی دی هغه کتاب د زمار بابا نه د سلیم لالا نه د هغې په لاسو باندې ساحل صاحب ته کتاب خان عابد صاحب زمونږ د پښتو ژبې نماینده شاعر ډېره زیاته مننه کوو د عابد صاحب شاه صاحب زمونږ ګلزمین شاه صاحب او بیا زمونږ ناظم صاحب مسعود جبار خان او فهیم باچا دې درو واړو ته خواست دی چې راشي سټیج ته خپل خپل کتابونه وصول کړي یو جهان مننه ستاسو د ټولو یو جهان مننه د دغه کتاب مصنف جلال هم راته خو هغه اگزیم و هغې رانغلو